سلامونه احترامات ګلونو لیدونکو، زه نسیم الله زمان نن یو ځل بیا د فوټوشاپ ECC 2020 کال کې خپور شوی فوټوشاپ نن 21مه برخه کې ستاسو په خدمت کې یم. د موږ نننی کومه درس چې دی دا به یو ځانګړی درس وي، ځکه موږ تقریبا په تیرو جلسو کې ډېرو محدودو جلسو کې موږ پښتو فونټو ته لاسرسی موجود و. پښتو فونټونه د موږ لپاره په ډیزاین کې مهم دي، نو ما کوشش وکړ چې هغه پښتو مهم او مشهور فونټونه چې دي هغه زر پیدا کړم، ټول یې کړم تر څو پورې تاسو وکولی شئ چې د هغو نه په اسانۍ سره کار واخلئ یا استفاده ترې نه وکړئ. نو ما په خپله چې په کوم په ویبسایټو کې وو، په صفحو کې وو، په دې چا ځینې زده کوونکي دي هغو موږ ته راواستولي دي، اکثرا نو مننه ترې کوم. ځینې موږ په خپله د ویبسایټونه ډاونلوډ کړل، خو 400 مشهور فونټونه موږ ترې جوړ کړل. نو زه نن غواړم چې دغو فونټونو اړوند کارونه او څنګه کولی شو دا ډاونلوډ کړو تر څو پورې تاسو وکولی شئ چې د هغو نه استفاده وکړئ او په خپلو ډیزاینونو کې وکاروئ. نو وګورئ، زه غواړم چې د دغو فونټونو 400 فونټونه چې دي دا په یو فایل کې تاسو ته ځای پر ځای کړم او وګورئ، او هغه درته په ویبسایټ کې یا هم طریقه تاسو ته ولیږم. نو تاسو کولی شئ چې د دغو فونټونو د ترلاسه کولو لپاره د ډسکرپشن کې چې کوم چای لینک خپور شوی دی د ډاونلوډ یې کولی شئ په باندې کلیک وکړئ او په مستقیم ډول سه فونټونو ته لاسرسی پیدا کړئ. نو راځو وګورئ، کله چې فونټونه ډاونلوډ کړل کولی شئ هغه اکسټراکټ کړئ. سمه ده، وروستو هغه اکسټراکټ کوو، کولی شئ چې په یوه کلیک سره ټول فونټونه پښتو مربوط چې دي 400 هغه انسټال کړئ. سمه ده، لومړی کار چې تاسو باید وکړئ هغه باید د دغو پیشورده فایل څخه بیرون ته راوباسئ. موږ پاسورډ د تل په څېر سمارټ سافټ دی. سمه ده، نو کله چې موږ پاسورډ ورکړو نو فونټونه به په اتوماتیک ډول سره د پیشورده یا د زیپ فایل څخه ووځي، فولډر فایل ته به بدل شي. نو منتظر پاتې کېږي تر څو پورې دغه 400 فونټونه چې کوم دي دا د زیپ فایل نه راوځي فولډر ته، تر څو پورې موږ وکولی شو هغه انسټال کړو. نو ما د مخکې څخه انسټال کړي دي، بیا انسټالیشن ضرورت نشته دی، بیا هم غواړم چې تاسو ته هغه طریقه درته وښیم. سمه ده، وګورئ موږ فایلونه کوم فولډر نه چې وو د زیپ هغه هم راوایستل، اکسټراکټ وکړو. وګورئ، نو کولی شئ چې یو انسټال کړئ. سمه ده، کوم چې تاسو خوښېږي د هغو نه استفاده وکړئ. 408 فونټه دي، هر یوه ته یې ریویو ښودل کېږي. ریویو چې کومه ده وګورئ دلته کولی شئ چې یو دانه هم انسټال کړئ. وګورئ، که زه غواړم چې یو فونټ انسټال کړم د مثال په ډول دغه فونټ انسټالوم. سمه ده، انسټال. سمه ده، یا هم ریویو مشکل نه لري چې پر یو باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ته دی انسټال او دغلته کوم مربوط معلومات چې دي دا یعنې په څوم کال کې جوړ شوی، چا جوړ کړی او په څه نامه سره دی. که چېرته موږ غواړو چې په خپلو پروژکتو کې دغه فونټ استعمال کړو نو موږ په دغو نامو باندې سرچ کړو. سمه ده، خو که غواړئ صرف تاسو په انسټال بټن وغواړئ، که غواړئ چې ټول په یوه وار باندې انسټال کړئ کنټرول A یا آل سلیکټ شي، سمه ده، بیا به تاسو وکړئ چې انسټال فور آل یوزرز. سمه ده، نو یا هم انسټال که چېرته تاسو مختلف یوزرونه په کمپیوټر کې کاروئ نو کولی شئ چې د آل یوزرز څخه استفاده وکړئ. بس په کلیک سره به تاسو وکولی شئ چې 400 فونټونو ته په خپلو پروژو کې لاسرسی پیدا کړئ. سمه ده، نو موږ اوس فونټونه انسټال کړي دي. سمه ده، نو راځو پیل پرې کوو چې څنګه کولی شو د فونټونه استفاده وکړو. وګورئ، موږ یو A4 ورقه رااخیستې ده، غواړو چې د فونټونه او دوه نور موضوعګانې چې دي هغه هم یو چې دی کرکټر دی او بل پاراګراف دی چې مربوط دی ټکسټ راځي، نو غواړم چې دا هم تاسو ته وکاروم. سمه ده، وګورئ، زه غواړم چې د ټکسټ بخښنې سره یو ټکسټ باکس دلته راخلاص کړم په دغه اندازه سره.
سمه ده اوکې. اوس یو لیکنه چې د موږ سره شته ده کنټرول A کنټرول C یا هم کولای شئ چې کاپي سمه ده. دلته موږ غواړو چې فیس تر څو پورې موږ هغه پونټونو باندې کار وکړو. پونټونه چې موږ ولیدو کنټرول A یو څه سایز یې 40 ته ښکته کوم. اوکې سایز ډېر لوړ دی 40 سمه ده. اوکې یو څه نور یې هم ښکته کوم تر څو پورې وکولی شو چې موږ مکمل خپل ټکسټ یا کومه لیکنه ده هغه وکتلی شو. سمه ده. وګورئ د موږ دغه لیکنه ده. وګورئ د مخکې څخه د موږ کوم پښتو فونټ چې وه هغه انسټال وه. وګورئ که زه اوس وغواړم چې دلته په خپل پروجیکټ کې ټکسټ اضافه کړم سمه ده. وګورئ د موږ اوس مثالا پښتو فونټ نه وي سمه ده. د مثال په ډول څه دغه د فارسي فونټ ده سمه ده. وګورئ که زه چېرته غواړم چې په دو پښتو لیکم یا پښتو توري په باندې ولیکم نو موږ ته ایرر راکوي سمه ده. یو هم په دغه ډول څخه وګورئ پې به ولیکي ځکه پې چې ده په فارسي پښتو کې هم شتون لري سمه ده. په فارسي کې په بښنې سره فارسي کې هم شتون لري سمه ده. پې خو به ولیکي خو چې کله موږ غواړو ښین ولیکو نو موږ نشو کولی چې څنګه وکړو ښین هم ولیکو ځکه ښین د پښتو د خاصو تورو څخه دی سمه ده. کنټرول F چې په هغو کې پې ده د پښتو او ښین. وګورئ موږ ته یو بل ډول توری راکړه یو سمبول یې موږ ته راکړه چې اصلا موږ دا نه پېژندو نو دا په معنا د ده چې دغه فونټ چې دی یا دغه توری یې ونه پېژندلو سمه ده. ځکه موږ فونټ عربیک فونټ یا هم فارسي فونټ انتخاب کړی دی. ورڅن دا دوهم کوم لیر چې دی دا حذفومه سمه ده. سمه ده موږ لیر حذف کړو. اوس څنګه کولی شو چې کوم فونټونه موږ انسټال کړي دي د هغو نه استفاده وکړو. وګورئ موږ اکثرا فونټونه چې انسټال کړي دي د AGT په اعدادو تورو باندې پیل کېږي سمه ده. هغو تورو باندې پیل کېږي او ځینې پښتو فونټونه دي چې په اعدادو باندې پیل کېږي. هغه نوم چې ما درته وښود د دغو په ذریعه موږ کولی شو چې دلته یې پیدا کړو. کرکټر او پاراګراف هم موږ ویایو سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د تاسو کرکټر دلته شتون نه لري سمه ده نه وي نو کولی شئ بیا هم تاسو د بل ځای دلته وګورئ انتخاب کړئ په ډبل کلیک سره تاسو ته د فونټ چې دی هغه راځي سمه ده. نو بېرته کنټرول زی کې وو یا کنټرول زید تر څو پورې شاته تګ وکړي او د موږ لیکنه چې بدله شوه فونټ کې بېرته خپل عادي حالت ته راوړي سمه ده. وګورئ که چېرته کرکټر او پاراګراف دلته شتون نه لري کولی شئ تاسو یې د دې ځای څخه پیدا کړئ. کرکټر وګورئ اوس به غیر فعال شي بېرته غواړم چې فعال یې کړمه سمه ده. همدا ډول پاراګراف هم نن به موږ دغه دواړو باندې خبره کړو انشاءالله. وګورئ سمه ده. نو مختلف فونټونه دي. وګورئ زه غواړم چې په صرف دغو نامه فونټونه چې کوم مربوط دي دغه یې لیست دی مکمل د پښتو فونټونه دي. وګورئ په هر یو باندې که زه ماوس کېږدم هم داسې پرېږدم نو د هغو ریویو موږ دلته په ژوندۍ بڼه ښودل کېږي مخکې له دې نه چې موږ په هغو باندې کلیک وکړو. وګورئ سمه ده. نو کولی شئ چې تاسو هر یو فونټ خوښه وي د هغو نه استفاده وکړئ سمه ده. اوکې نو زه یو ساده فونټ انتخابوم ځکه د موږ درس یو څه پاتې دی صرف فونټ نه و کرکټر او پاراګراف هم و سمه ده. یو ساده فونټ تر څو پورې وکړی شو لیکنه یې یو څه اندازه واضح وي سمه ده. نو ګورئ موږ دا فونټ انتخاب کړه سمه ده. وګورئ په دې فونټ کې موږ کولی شو په خپله زیاتونې وکړو سمه ده. غواړم چې لومړی
چې په هغو باندې موږ پوه شو. اوس لومړی غواړم چې پاراګراف ووایم مخکې له دې چې کرکټر شروع کړو. پاراګراف اصلا چوش ته کارول کېږي. وګورئ موږ د مخکې څخه په سنټر پاراګراف باندې کلیک کړی دی. سمه ده. وګورئ موږ یو لیکنه دلته لرو. سمه ده. که چېرته موږ غواړو چې لیکنه پښتو وي، پښتو لیکنه معمولا د ښي طرف لپاره خلاصېږي. وګورئ پښتو لیکنه موږ کولی شو چې د رایټ کوم ټکسټ چې دی رایټ طرف ته یا د ښي طرف ته شي. وګورئ پښتو کتابو کې به اکثرا لیکنې په دې ډول بدون د عنوان. که چېرته تاسو غواړئ چې عنوان د موږ په سنټر کې وي، هم کولی شئ چې تاسو عنوان صرف په تنهایي سره هغه سنټر ته راولئ. سمه ده. صرف په کرکټرونه انتخاب کړئ کوم کرکټرونه چې تاسو غواړئ. سمه ده. وګورئ موږ عنوان څنګه کړه راوستله سنټر ته. او نور هم د پښتو کوم کتابونه چې کوم لوستي وي حتما لوستي وي نو په دې ډول وي. انګلیسي کوم کتابونه چې هغه معمولا د چپ طرفه څخه خلاصېږي ځکه انګلیسي د چپ طرفه ویل کېږي. او کولی شئ چې عنوان یې هم سنټر ته راوړئ. بله چې ده کولی شئ چې په ځینې ډیزاینونو کې اکثره ځای کې موږ له دې طریقه کار اخلو. چېرته چې لیکنه خلاصه شي وګورئ دلته لیکنه چې خلاصه شي بېرته د دواړو خواو نه په مساوي ډول سره څنګه کېږي واقع کېږي هغه هلته ځای پر ځای کېږي. سمه ده. وګورئ بله خبره یو رجوع دغو طرف ته یې. سمه ده. وګورئ دا هم د انګلیسي کوم کتابونه هم چې لوستي وي د هغو هغه چې دی هغه وړي کوم کرکټر چې دی یا هم کوم هغه نقش قدم چې دی د هغو په مخ وړي. سمه ده. د دغو لیفټ څه فرق کېږي. سمه ده. وګورئ که په دو باندې موږ کلیک وکړو دغلته کومې خالیګاوې چې وینئ د دغو خط ځای دغو بارډر سره چې دلته موږ ته راکړل شوی دغه خالیګاوې دلته شتون لري. سمه. خو که غواړو چې دغه خالیګاوې شتون ونه لري نو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. وګورئ په خپله یې د خط یو ډول اوښت کړه قشای حالت یې خط ته ورکړو. څو پورې د خالیګاوې څنګه کړو ډکې کړو. که چېرته غواړو چې سنټر ته په دغو ډول چې کومې خالیګاوې په خطو کې پاتې نه شي هم کولی شو. او که غواړو چې د ښي طرف نه یې کړو هم کولی شو. او که غواړو چې کومې دغه لیکنې یا هم دلته وګورئ دغه لیکنه پوره خط نه دی نو هم موږ کولی شو چې په دغه باندې کلیک وکړو تر څو پورې دا هم مکمل خطونه وکړي. سمه ده. وګورئ سمه ده. نو مختلفو ځایو کې پاراګراف په لیکلو کې زیات استفاده د دغو نه کېږي. او په دغه کې هم موږ کولی شو چې په اندازې سره مثلا لاس د ښي طرف نه یا د چپ طرف نه ښي طرف ته راشو یا د چپ طرف نه ښي ته لاړ شو یا د ښي نه چپ طرف ته لاړ شو. نو دغه کوم اپشنونه چې دي کولی شئ چې په اندازې سره یو هغه نه استفاده وکړئ. سمه ده. بېرته زه صفر کومه نو پاراګراف باندې به انشاءالله پوه شوي ویم. لږ په عجلې سره مې ووایي تر څو د ویډیو سایز وګورئ اسانه ده انشاءالله پوه شوي به وایي. نو زه راځم معمولي حالت ته یې کوم خپل عادي حالت ته یې کوم په څو کرکټر یو ډېر مهم پنل دی دلته. سمه ده. ډېر مهم پنل دی چې باید د موږ دلته په دغو پنلو کې شتون ولري تر څو پورې موږ دغو نه ځکه موږ دغو نه زیاته استفاده کوو. لومړی کوم اپشن چې وینئ دلته فونټونه دي. سمه ده. کولی شئ چې فونټونه څنګه کړئ په نامه باندې څخلی کړئ سرچ کړئ چې د ځینو نامونه درته معلوم دي. کولی شئ چې په ډېر په اسانۍ سره په نامه سره سرچ کړئ او پیدا یې کړئ. مثالا په پښتو نامو څخه ډېر نه دي ثبت. زه مثالا یو نوم ورکومه نستعلیق. سمه ده. وګورئ پښتو نستعلیق خط. چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم د موږ ټول ټکسټ چې کوم دی هغه نستعلیق خط ته اوړي. سمه ده. او که غواړئ چې یوازې مثالا یو نوم ته نه فونټ کې تغییر ورکړئ یو نوم ته هم تاسو کولی شئ چې دغلته ورته تغییر ورکړئ. وګوره زه غواړم چې د فونټ ته تغییر ورکړم. سمه ده. مثالا صرف دغو مربوط سلیکټ شوي ځای ته زه غواړم چې تغییر ورکړم. وګورئ سمه ده. نو کولی شئ یعنې کومه ساحه ټکسټ او لیکنه چې تاسو سلیکټ کړې کولی شئ په هغو کې هر ډول تغییرات د فونټ راوړئ. وګورئ د فونټ خانه اوس موږ ته خالي شوه ځکه په دې کې دوه ډوله فونټونه مشترک وکارول شول نو نشي درکولی چې کوم فونټ موږ دلته اوس استفاده کړو. خو بیا هم په یو کلیک سره موږ کولی شو چې دا خپل فونټ خالي حالت راوړو.
بل خانه چې دا اوس غیر فعال ده ځکه چې موږ مختلف پونټونه دلته کارولي دي. که زه په دې باندې کلیک وکړم صرف دغه ساحه وګورئ دلته بولډ ده، یعنی دغه کوم پونټ چې موږ انتخاب کړی دا صرف بولډ حالت لري. وګورئ که زه یو بل پونټ انتخاب کړم چې هغه پونټ وګورئ دا پونټ دی عربي پونټ، وګورئ دا څو حالتونه لري، ایټالیک حالت لري، بولډ ایټالیک حالت لري. نو کولی شئ چې هر حالت یې غوره کړئ او د هغو نه استفاده واخلئ. سمه ده وګورئ بولډ ایټالیک چې هم بولډ وي او هم ایټالیک وي. سمه ده اوکې نو په دې باندې هم تاسې ورسېدئ. سمه ده بل چې دی سایز ته رسېد د پونټ سایز ته کولی شئ چې د ټول پاراګراف کومه لیکنه چې د دو سایز لوړ کړئ او یا هم کولی شئ چې د یو مشخص لیکنې و مشخص انتخاب شوي لیکنې سایز ورته څنګه کوئ لوی کوئ او یا هم کوچنی کوئ. سمه ده 10 مثلا دا 10 کوم. بل چې مهم دی په دې کې وګورئ مثلا که موږ چېرته دوې لیکنې ولرو لکه په دغه کې ځینې پونټونه دي چې کله موږ د هغو نه استفاده کوو. وګورئ د مثال په ډول زه غواړم چې د دغو پونټ نه یو حصه کاپي کړم. دا ده اوکې ټکسټ غواړم چې دلته یې پیسټ کړم. سمه ده وګورئ ډبل کلیک وکړم کاپي پیسټ بیا د لاندې غواړم بله لیکنه هم یا دا ډول یا هم بله لیکنه وي مثالا. سمه ده وګورئ که زه چېرته دو ته مثالا پونټ ورته کړمه ایټالیک پښتو. سمه ده وګورئ دا خو یو څه اصلاح شوی حالت دی. ځینې وخت دا لیکنه یو د بله څه تېرېږي سره چې ځینې ایټالیک پونټونه وي. نو موږ غواړو چې د هغو لیکنو ترمنځ فاصله زیاته کړو یا یې کمه کړو. نو موږ کولی شو دغه اپشن نه په استفادې د هغه کار ترسره کولی شو. وګورئ سمه ده اوکې. بل مهم شی چې دی موږ چې زیاته استفاده کوو مهم اپشن لري هغه دا اپشن دی. وګورئ که موږ چېرته دلته اوس د مثال په ډول سره دوې لیکنې انتخاب کړو یا دوه کرکټرونه دغه دوه کلمې څخه. سمه ده وګورئ د دو ترمنځ فاصله منفي 50 ده. که زه دا 10 کړم ترمنځ یې فاصله څنګه کېږي ډېرېږي. وګورئ سمه ده نو د موږ کومه لیکنه چې وه دو فاصله منفي 50 وه نو موږ غواړو چې دا 10 کړو. سمه ده وګورئ هم لویه شوله او هم هغه خپل طبیعي کوم حالت چې د لوستلو دی هغه یې ځان ته غوره کړلو. یعنې یو د بل نه په لرېوالي کې ښي چپ طرف ته فاصله موږ کولی شو د دغه اپشن نه په استفادې وکاروو. سمه ده دومه بل اپشن چې دلته مهم دی زیات کارول کېږي. وګورئ زه غواړم دغه لیکنه راواخلم. سمه ده وګورئ دغه دوې لیکنې دي او غواړو چې پورته خواته او ښکته خواته یې اوږدې کړو. یو څه ته یې اتوماتیک ډول سره انتخاب شوی سایز دی. سمه ده وګورئ سمه ده یو څه او که چېرته زه 200 کړم وګورئ چپ تاسو پرې پوهېږئ چې مطلب څه شی و. ښکته او پورته خواته یو ډول ایټالیک حالت خو ډېر په لوړه اندازه باندې ورکوي. سمه ده او کارانه او کومه اتوماتیک ډول چې انتخاب شوي د مخکې څخه سیټ شوی حالت 100% دی. سمه ده بل مهم اپشن چې موږ دلته لرو که چېرته موږ دوې لیکنې ولرو چې موږ د بل نه غواړو فاصله یې کمه کړو. مثلا د دغو دوو لیکنو فاصله موږ کمیو یا یې زیات کوو. وګورئ سمه یو ډول یې کش کاږي د ښي چپ طرف نه یو بل ته نږدې کوي چې په لوستلو کې موږ بیا په دې ډول سره کولی شو شیپونه او لیکنه هم ډیزاین کولی شو. سمه ده په دې باندې هم انشاءالله چې پوه شوي. بله خبره که چېرته موږ دوې لیکنې ولرو د مثال په ډول سره غواړم چې دغه لیکنه مې انتخاب کړم. اوکې دا لیکنه وګورئ په اتوماتیک ډول سره اته انتخاب شوي. غواړو چې پورته یوسو ټوله لیکنه کولی شو پورته یوسو. غواړو
غواړو چې ښکته راوړو کولی شو ښکته راوړو. دا ځینې وخت موږ ته ډېر چې کارول کېږي د ریاضي د فورمولو په جوړولو کې کارول کېږي، مثلا یا د کیمیا په جوړولو کې کارول کېږي، یا هم اکثره وخت د پاراګراف په جوړولو کې مجلې ډیزاین او د ځینو ویبسایټو دپاره استفاده کوو او دا ډېر یو مفید آپشن دی چې په کرکټر کې شتون لري. سمه ده؟ اوکې، زه غواړم چې کوم چې موږ انتخاب کړی هغه ته بدلون ورکړم د دغو پورته پاراګراف. اوکې، دا پونکټ یو څه مشکلات لري. سمه ده؟ پښتو ایټالیک موږ صرف همدغه دوه پښتو ایټالیک پونکټونه لرو. اصلا ایټالیک پونکټونه نور هم شته دي. سمه ده؟ وګورئ که چېرته زه غواړم چې نور ایټالیک پونکټونه دلته راوړم، سمه ده، نو کولی شم د هغو نه نور زیات ایټالیک پونکټونه دلته پیدا کړو. سمه ده؟ صرف موږ کولی شو چې د پښتو مربوط چې څومره ایټالیک پونکټونه دي هغه موږ پیدا کړو، دلته د هغو نه استفاده وکړو. سمه ده؟ په خپلو ډیزاینونو کې وکاروو. وګورئ مخکینی پوهنځی وګورئ. زه غواړم چې مثلا یو ایټالیک پونکټ ته څنګه کړم، پیدا یې کړم. کولی شئ چې د فلټر فلټر څخه پیدا کړئ. دلته موږ کولی شو په مختلفو فلټرو باندې چې موږ ویشلي دي یا فوټوشاپ یې شي کولی شو پیدا یې کړو، یو ستاره یې ورکړي یا هم هغه کومه ریویو چې در پیدا یې کړو. سمه ده؟ نو کرکټر هم تر دې ځایه پورې یو څه نور آپشنونه یې پاتې دي. غواړم چې هغه هم په داسې ویډیو ډول کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې په هغو باندې پوه شئ. سمه ده؟ وګورئ دا اکثرا په ریاضي، کیمیا، فیزیک په فورمولونو کې یا د کتابونو په ډیزاین کې زیاته کارونه لري. سمه ده؟ وګورئ که زه چېرته لیکم مثلا H2 دو فورمول دی. سمه ده؟ H2 سمه ده؟ وګورئ دا د کیمیا په ډول نه شو. سمه ده؟ یا د کیمیا فورمول چې دی موږ هسې ونه شوی کولی چې هغسې ولیکو. کولی شو چې د کرکټر نه په استفادې د پونکټونو څخه په استفادې پونکټ خو دومره نه دی که مهم، خو د کرکټر نه په استفادې موږ کولی شو چې دا وکاروو. اول په دې سره موږ کولی شو بولډ کړو د خپل هغه لیکنه کومه چې موږ ټکسټ دی کولی شو هغه بولډ کړو. سمه ده؟ وګورئ که دا چېرته فعال وي موږ چې کومه لیکنه دایم الوخت کړو هغه به بولډ وي، نو غواړو چې دا غیر فعال کړو بېرته. بل کولی شو چې ایټالیک یې کړو. سمه ده؟ ایټالیک یې کړو نو کیمیاوي فورمولونه اکثره وخت ایټالیک وي. بل آپشن چې دی وګورئ دا د کاپیټل تورو لپاره دی. نو وګورئ دا په انګلیسي تورو کې زه تاسو ته وښیم. زموږ دغه انګلیسي لیکنه ده غواړو چې ټوله لویو تورو ته واړوو. کولی شو د دغو کوم آپشن چې دی استفاده ترېنه وکړو یا یې وکاروو. ځینې وخت د سرلیک دپاره موږ اړتیا لري تر څو پورې چې په لویو تورو باندې عنوان لیکل شوی. سمه ده؟ نو زه دا بېرته حذف کوم. نو د موږ کار په څه شو باندې دی؟ په فورمولو باندې دی، یا هم د ریاضي ځینې نور فورمولونه چې د مثال په ډول ځینې فورمولونه. سمه ده؟ نو کېدای شي فورمول وي، کېدای شي د یو سوال حل وي، یعنې هر څه کېدای شي. سمه ده؟ وګورئ لومړی غواړم چې دا ډیزاین کړم، بیا وروسته فورمول ته راشم. وګورئ د دو اصلا H2O څنګه لیکل کېدل په کیمیا کې به تاسو لوستي وي. وګورئ موږ کولی شو د دغو لیکنې یا د دغو ایکن څخه چې دی سمال کپ دی استفاده وکړو. وګورئ په مربوطه ساحه سلیکټ کړو چې مربوطه ساحه د موږ دوه ده. سمه ده؟ اوس په دغه ایکن باندې بخښنې سره دغه ایکن باندې موږ کلیک کوو. وګورئ H2O. سمه ده؟ دا یم په دې سره که چېرته موږ مثلا سوال ولرو چې زه غواړم لومړی د لاین څخه په استفادې یو نوی لیر جوړوم. مثلا یو د جذر سوال
مثلا موږ ته ضرورت دی مثال په ډول 15 سمه ده اوکې دا آپشن غیر بالا 15 کوچنی دی باید برابر دی هغو فرمول سړي تر څو پورې یو ډول سم راشي سمه ده داسې راشي لکه په کتابو کې چې لیکلي اصلا د کتابو د لیکلو دپاره ډېر ښه سافټویرونه دي چې تیار د فورمولونه کې جوړ دي کولی شي د هغو نه استفاده وکړو چې انشاءالله په راتلونکي کې هغو ته موږ پلان کې لرو چې د هغو څخه ډیزاین دی او الستراتور هم دی چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغه هم وایو بل ایکس سمه ده ایکس په توان دی دریو اصلا موږ خو توان نشو لیکلی صرف درې انتخابي وو او کولی شو دغه ایکن نه په استفاده کولای چې ولیکو ایکس په توان درې اګرن چې زیاتې طریقې شته زیاتې طریقې د دغو فورمول د لیکلو دپاره شته خو یوه طریقه یې چې په کرکټر کې د هغو نه استفاده کې یو تیار جوړ شوی آپشنونه شتون لري ورته هغه دا دی وګورئ یو لوی مشکل چې دلته پېښ شوی دی موږ ته ما مخکې یادونه وکړه هغه د موږ دغو کوم آپشن چې د غیر فعالول نه وو غیر فعال کړی وګورئ دا لیکنه یو څه د خپل کوم حالت چې ستاندرد حالت یې دی هغو نه یو څه ایستلې وه سمه ده اوکې انټر نو لینک د بین اورو یا هم کولی شو چې د پونکټ د طریقه دو څلوېښت دی مثلا د پونکټ کومنده دی چې ده هغه څلوېښت ده سمه ده دېرش دوه ویشت شوله دېرش د دوه اندازه شوله اوس رسم ټکسټ ته یو بله لیکنه راخلم د مثال په ډول ایکس په توان دی دریو لیکو سمه ده نو وګورئ موږ کمپیوټر یو څه مصروفه دی نو ایکس په لویو اعدادو باندې لیکو یا هم کولی شي چې د استفاده وکړو دغو آپشنه چې ټول لوی توري کې وي نو اوس موږ درې انتخابي وو سمه ده او وروسته یې موږ کې وو په توان دی توان دی دریو دا درې یعنې جوړېږي توان دی کېږي د څه شو د ایکس اوکې یو څه اندازه یې لوی وو وګورئ دپاره چې دا خپل هغه اصلي حالت د لاسه ورنه کړو موږ باید لینک جوړ کړو لینک نه وروسته کلیک وکړو بیا وروسته هغه کوم شفت او الټ بټن چې دي د هغو نه بیا استفاده وکړو چېرته مو لینک جوړ کړی وي نو هغه بیا یو څه مشکلات موږ ته جوړوي کمپیوټر په بټن سره یو څه ډېر مصروفه دی ځکه یو بل پروسس هم کې روان دی نو کمپیوټر سرعت ډېر سلو شو سمه ده نو کولی شي مختلف په ځای کې مختلف کارونه ترېنه واخلو وګورئ یو څو نور مهم شیان چې دی انډرلاین دی او بل چې دی په هغو لیکنه باندې خط کش کول دي سمه ده یا سټروکینګ ورته ویل کېږي وګورئ که مثلا زه غواړم چې یوه لیکنه چې ډېره مهمه ده صحیح شوله هغو لاندې انډرلاین وکړم مثلا لیکنه پیدا کوم حساب سلیکټ کوم یې انډرلاین کوم سمه ده یا یې هم کولی شو رنګ ورته تغییر کړو مثلا سور رنګ اوکې نو دومره مهم درس نه و بیا هم انشاءالله که وخت و بیا به په کرکټر او پروګرام باندې خبره کوم کمپیوټر یو څه سلو شوله یو بل